تاسو په ایمان وای زما د پاره مو وای غاړه مو بند کو حقیقت براته نه وای په دې بس تاسو نه قیامت کې الله ته پوس کوي چې د دې خبرې حقیقت وای مو تاسو را سره تایید نه کوي په ایمان وای زمنګ بچی سکول سمره ټیم ورکي او زمنګ بچی مدرسې له سمره ټیم ورکي سحر او بجیزي اوس په 2:30 او 3 بجې باندې چټي کوي 7 بجو نه 3 بجو پورې په سکول کې ناشته خو کو جمعات ته شو یو غنټه ټیم دی مدرسې ته شو یو غنټه ټیم دی به زمانه ته پوسټ زما بچی ختم د قران ولې نه دی کړي زما بچی ناظره ولې ختم نه کړه زما د بچی تربیت ولې نه کیږي تا استاد ضمیر او استاد وجدان تا استاد ایمان ته بچی له هغه تعلیم چې تا کم دنیایي تعلیم له کم ټیم ورکړي دي اق ټیم زما مدرسې لرا ک بیا ما نه ته پوسوکا بیا ما ته وای زما بچی ختم د قران ولې ونکو بیا ما ته وای زما بچی حافظ ولې نه دی بیا ما ته وای زما بچی ته موز ولې یاد نه دی بیا ما ته وای زما بچی د فلان ولې یاد نه دی غیله دی اته غنټه ورکړي دي مال یو غنټه دی راکړي دا په یو غنټه کې مان حافظ بچي غواړي په یو غنټه کې مان د قران ختم غواړي په یو غنټه کې خو هغه سمباله ولیم نشم په یو غنټه کې خو کې نه ولیم نشم زه په یو غنټه کې دغه ست تربیت وکما زه به دغه فکر سره برابر کما زه به دغه تناظره څنګه ختمه کما زه به دغه حافظ د قران څنګه جوړ کما زه به دغه ترجمه څنګه وکما زه به دغه تفسیر څنګه وکما ته د خپل گریوان کې سر کتکا او د الله د پاره و چې سکول لمه ولا اته غنټه ورکړي قران لمه یو غنټه ورکړي د سکول له استاد نګیلانو او د جمعه د امام نګیلا حقیقت هم کو دروغ مو وای حقیقت نه وایم ستا بچي سحر زی حقیقت سپینه خبره کوم صفا خبره کوم ستا بچه سحر سکول لذي هر سحر چیزی اغازان سره 20 روپے خامخا سکول لوړي چې غریب سړی دی اغه 10 روپے خامخا ځان سره وړي تاسو میش کې حساب کې 100 روپے شوي 20 کې 100 روپے شوي شپږ سو شوي کنه چې هر سحر 20 روپے وی سی میش کې شپږ سو شوي او چې غریب دی هغه چې 10 روپے وی سی سکول لا د هغه 300 روپے شوي او تا استاد ضمیر تا کله جمعات له 100 روپو نه زیات را لګلی دي دا درته په زول کار نه ښکاری ولی ګلم زمانه ده او چې بیا پرایویټ سکول لذي پرایویټ لجزي زما په سوچ د پرایویټ سکولونو کم پیسې دی هغه 2000 او 3000 دی دا 2000 میں شاید کې دیشي لګونته مبالغه کړې دي حالاتو کې به 2000 نه 3000 روپے کم سے کم 20 دی تا استاد وجدان استاد ضمیر کله دې مال 3000 روپے راکړي چې زما بچي تاسو را ناظر وي